بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو په انځور باندې کار کوو. څنګه یو انځور یا پکچر اضافه کو خپل ډاکومنټ ته. دلته راځو ورته چې مثال پکچر مې کلیک کړل، دلته راځو یو پکچر نسوار یو پکچر تاسو نیسئ هغه نیولای شئ. نو دا د لوکل کمپیوټر نه موږ اضافه کړو دا پکچر کړی شو. ورته چې مثال انزار آنلاین پکچر دلته کولای شو کلیک کو آنلاین پکچر. په دې وخت به اساس کمپیوټر د انټرنیټ سره کنیکټ وي، یعنی وصل وي. که چیرته انټرنیټ سره وصل نه وي تاسو نشئ کولی چې د آنلاین پکچر ولیدلی شئ. اوس مثال یو د دې نه کلیک کوو، ورته چې دغه پکچرونه راوړه. اوس مثال دغه پکچرونه دي، د دې انځورونه چار یو تاسو راولئ. مثال دا یو انځور ما راوستو، دا انځور دلته اضافه شو. مثال چیرته زما په ډاکومنټ کې دا زه کولی شم چې وړوکی کړم، په دومره کم مثال د دې نه نور کوچنی کم مثال په دې شکل سره. اوس راځم مثال دغه انځورونه خو دلته ما راوسته. اوس د دې انځورونو د فارمت دپاره مثال کولی شئ په دې شکل فارمت کړئ، مثال دا کولی شئ په دې شکل فارمت کړئ. مثال مختلف هغه شکلونه ډیزاین هغه سټایل ورته ورکړئ. مثال پکچر سټایل چې څنګه کوم سټایلونه تاسو ورکولی غواړئ. اوس دا پکچر د دې نه خواته نه خوځېږي، دا هم نه خوځېږي، ګورئ دا هم نه خوځېږي. نو د دې لپاره موږ فارمت ته راځو. فارمت ته چې راځو ورته دغه نیسو، دا رب ټکس نیسو، ورته چې ان فرنټ آف ټکس. دا ګوره ان فرنټ شو، دا هم ګوره ورته نیسو، ورته چې ان فرنټ آف ټکس. دا مو ان فرنټ آف ټکس ونیو. په دې کې موږ بېلابېل اشکال غوره کولی شو، لکه په دې شکل سره. مثال دا پکچر لپاره مو دا شکل غوره کړه. نو دغه اشکال دی چې موږ د دې پکچرونو لپاره غوره کوو. مثال دا مو غوره کړه په دې شکل که دوه پکچره سره یو ځای کوئ. مثال دلته راځئ دا د دې لپاره هم دا غوره کوئ لکه دا. مثال دواړه سره تقریبا د یو څه مرچ شو د شکل باندې. اوس راځو مثال غواړو چې بل پکچر اضافه کړو، ورته چې انزار پکچر دا پکچر اضافه کړو. مثال دا پکچر دی، دا د دې د پاسه دی، دلته دا کلیک کوو، ورته چې ان فرنټ آف ټکس دلته راولو. ګوره دا په دغه شکل سره دا انځورونه دي. دلته راځو ورته چې ریموو باکګراوند، د دې باکګراوند ریموو کړه. خو د دې باکګراوند چې د سپین دی، د دې شکل د دغه هم یو شان دی. دلته راځو په دې باندې کلیک کوو، ورته چې ریموو باکګراوند. مثال دا مخه دغه ورته چې ټک کا یا ګوره تنه هغه دغه پاتې کېږي. بیا ورته چې کنټرول زیډ راځم ریموو باکګراوند. دلته ورته چې چینج کوم د شکلونه ګوره. مثال دا سترګې دي، دا دغه ته لري کوم دا باکګراوند هغه لري کوم. کولی شي داسې دا ټول باکګراوند هغه لري کوي. بیا ورته ټک کوي. مثال ما ګوره سترګې او دا کوم ځایونه چې دا پات شو. ته دې باندې تاسو کار چې وکړئ مثال ډېر تغییرات پکې راوستلی شي. اوس راځم دې پکچر ته، ورته هم دا په دې شکل کا مثال تغییر پکې راوله. دا کنټرول زیډ کوم، کنټرول زیډ ورته چیرې اوکې دا په دې شکل شو. راځم دلته ګوره دا اشکال دي. ګوره دلته تاسو ته ښایي چې مثال په کوم شکل ښایي، هر شکل چې تاسو غوره کوئ په ما شکل. دلته راځم کلر ته، په دې شکل ګوره دا انځور په دې شکل کا، دا په دې شکل کا. دا اشکال هر شکل چې تاسو غوره کوئ دلته غوره کولی شئ. راځم افیکټ ایریا. مثال بعضې خلک دغسې انځورونه جوړوي لکه داسې، بیا پوسټ کوي فیسبوک کې یو ځای کې بل ځای کې. لکه دا ګوره شکل باندې په دې شکل باندې دا مثال پکچر دغه دی. اوس بیا راځم ورته یم چې دا فارمت هم وویلی، په دې باندې پوه شوئ. فارمت ته راځو، فارمت دلته کراپ ته راځو. مثال دا نه کراپ کوي، دې ته راځو کراپ. مثال تاسو کولی شئ چې دا دې خواته کراپ کوي، داسې دومره کوي دا انځور ګورئ لکه په دې شکل سره ورته کراپ. مثال دومره کوي که نه، ځان ته دا راولئ. مثال دا شکل د کراپینګ و.
بیا کلیک کوو ترڅو د دې پوزیشن مثال کوم ځای کې وي کنه دا به زه ډیلیټ کوم یو بل انځور به اضافه کوم دلته به راشم ورته وایم چې انسرت پکچر یو انځور به بل اضافه کوم دا انځور به اضافه کوم دا به کوچنی کوم په دې شکل سره دلته ورته وایم چې مساوي رانډ 15 یا 14 پاراګراف نو دلته به راشم دې ته اوس راځو دلته ګورو چې مثال د دې پکچر مثال کوم ځای کې پوزیشن یې کوم ځای ته راولي که نه مثال په دې ځای کې دې خوا ته لکه مخکې چې ټیبل راوستو په دې مینس کې په دې ځای کې ځایونه ورته بدلولی را بدلولی شي په مینس په دې ځای کې په دې خوا ته مثال بعضې پکچرونو په اړه معلومات لیکئ لکه داسې دغه پکچر مثال دلته معلومات لیکئ لکه دغسې تاسو کولی شئ دا پکچر بېلابېل ځایونو کې پوزیشن ورته غوره کړئ نو دا د پکچر په دې باندې ټول باندې پوه شوئ چې مثال څنګه پکچر موږ په یو ډاکومنټ کې اضافه کوو په متن کې ځای په ځای کوو او فارمات ورته کوو بدلو را بدلو که چېرته مو دا ویډیو خوښوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ تاسو د نوي ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ خپل نظرونه انتقادونه زموږ سره شریک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ